سلامونه درنو دوستانو، زه سیام په سالار هڅونکی ویناوال او د کاروبار لارښود یم. نن راغلی یم چې یو ډېره مهمه موضوع تاسو ته تشریح کړم. د پرمختګ او یا هم د بریا مهم لارې کومې دي. یو سکسس فارموله تاسو ته ښایم. داسې موضوع تاسو ته ښایم که چیرې تاسو په ژوند کې عملي کوئ تاسو بریالی کیږئ. دغه موضوعات دا دي. ګورئ دوستانو، سټ ګول هدف وټاکئ، دوم فوکس ولرئ، دریم ډیډیکیشن ولرئ. هدف، فوکس، ډیډیکیشن، دا درې هغه موضوعات دي چې که چیرې تاسو په ژوند کې ولرئ تاسو بریالی کیږئ. تاسو په نړۍ کې چې څومره پرمختللي اشخاص ګورئ، تاسو ټرمپ ګورئ، تاسو اوباما ګورئ، تاسو جک ما ګورئ، تاسو مودي ګورئ، تاسو اشرف غني ګورئ، تاسو مارک زکربرګ ګورئ، همدغسې الکوزی، حبیب ګلزار، سعد محسني او ورته نور مهم او پیاوړي خلک چې په نړۍ کې دي او موفق دي، بریالي دي. دا ټول هغه کسانو چې درې خصوصیت درلود. لومړی دوی هدف درلود، دوم دوی فوکس درلود، دریم دوی ډیډیکیشن درلود. هدف تاسو ته معلومه ده تر ټولو چې په ژوند کې که چیرې غواړئ بریالی سئ تاسو باید هدف ولرئ. فوکس نه هدف دا دی چې دلته باید تاسو ډېر توجه ولرئ، پاملرنه ولرئ، خپل کار سره مینه ولرئ. دریمه موضوع چې ستاسو ډیډیکیشن دی. هر کاروبار چې پیلوئ تاسو د کار دپاره وخت ورکړئ. که وخت ورنه کړئ هغه کار نه تکمیلیږي. په دغه ټولو کې چې ما یاد کړه، په دغه ټولو بریالي کسانو کې چې ما نومونه واخیسته، په دې کې غواړم چې یو کس تاسو ته پروفایل کړم، د دې شخص سکسس سټوري او د موفقیت قصه تاسو سره شریک کړم. هغه ولسمشر غني دی چې عملا نو د افغانستان ولسمشر دی. ولسمشر غني څنګه وکولی شو چې د افغانستان ولسمشر سي؟ ولسمشر غني جنگ سالار نه و، فیوډال نه و، نور امکانات نه درلود، ولی بیا هم وکولی شو چې د یو جنګ ځپلي هېواد ولسمشر سي. دا چې څنګه ولسمشر غني ولسمشر سو، د دې د بریا راز همدغه درې ټکي دي. ګورئ، ولسمشر غني لومړی هدف ځان ته وټاکه، دوم فوکس درلود، دریم ډیډیکیشن درلود. ولسمشر غني وویل چې که شاګرد یم باید تر ټولو پیاوړی شاګرد اوسم، تر ټولو غوره شاګرد اوسم. I should be the best student of the year. ویل که چیرې استاد اوسم نو تر ټولو غوره استاد اوسم. I should be the best teacher. دریم ویل که چیرې زه وزیر اوسم نو باید زه best minister اوسم. همدغسې ویل که چیرې زه تحلیلګر او ریسرچر اوسم نو دی وکولی شو چې سترانګ ریسرچر اوسي. ولسمشر غني په دې فکر و چې هر کار کوم په هغه کار کې باید زه د بیسټ ون واوسم یا هم د آنلی ون واوسم. بیا وایم درته، ولسمشر غني په دې فکر و چې یا د بیسټ ون اوسي او یا هم د آنلی ون اوسي. ګورئ دوستانو، د غني موافقت په همدغه کې و. لومړی ځان ته هدف وټاکه، دوم فوکس درلود، دریم ورته وخت ورکړه، بیا په دې ټولو کې وویل چې زه باید یا د آنلی ون اوسم یا د بیسټ ون اوسم. همدغه دلیل دی چې نن ولسمشر غني یو هېواد رهبري کوي. دوستانو، دلته ډېره بله مهمه موضوع دا ده چې غني په دې ټولو کارونو کې چې ترسره کوو یو ستراتیژیست سړی هم و، یو ښه پلانر هم و. د خپلو اهدافو دپاره ښه پلان جوړ کړه. غني د پیل څخه تر اوسه پورې په هر موقف کې چې پاته سوی کارنامې کړي، تحقیقات کړی، سیستمونه جوړ کړي، د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی. ولسمشر غني کې یو بل کمال دا و چې د خپلو لویو اهدافو دپاره واړه اهداف ډېر وټاکه. واړه اهداف یې دا و چې په هره برخه کې د بیسټ ون او د آنلی ون واوسي. کله چې وزیر و نو پیاوړی وزیر و، کله چې استاد و پیاوړی استاد و، کله چې رئیس و تر ټولو پیاوړی رئیس و، کله چې ریسرچر و نو تر ټولو پیاوړی ریسرچر شو. ولسمشر غني چې هدف وټاکه چې باید افغانستان ولسمشر سي نو تر ټولو لومړی د افغانانو په سایکالوژي او روانشناسي باندې کار وکړه چې ځان پوه کړي چې افغانان څه ډول خلک دي. دوم په دې ځان پوه کړه چې افغانان نور جنگ نه غواړي او د جنگ سالارانو څخه په ټوله معنا نفرت لري. او دریم چې تر ټولو مهمه ده، افغانان په خپل ژوند کې تغییر غواړي او دا تغییر باید په ټوله معنا د افغانستان په سطحه واوسي. بله موضوع چې ولسمشر غني ځان ورباندې پوه کړه چې افغانان احسان فراموشه خلک نه دي. که چیرې دوی ته تاسو کار وکړئ، زحمت وباسئ، زیار وباسئ، په هره برخه کې واوسئ، افغانانو ستاسو ملاتړ کوي، ستاسو قدر کوي او همیشه د نویو پرمختګونو او تغییراتو دپاره ښه راغلاست وایي. نو دغه څو مهم مواردو چې غني د دې سبب شو چې ځان ته یو ستر هدف وټاکي. هغه ستر هدف دا و چې باید د افغانستان ولسمشر سي. کله چې په دې ځان پوه کړه بل سټپ ته داخل سو. ولسمشر غني د شروع څخه تر پایه پورې ډېر فوکس درلود او خپل کار دپاره ډیډیکیشن هم درلود. ولسمشر غني د
قضایاو سره ډېر ښه لوبې وکړې د خپل ځان په ډېر تاکتیکي ډول هدف ته ورساوه. لومړی د چې کله محصل و په محصلي دوره کې دا د ټولو غوره محصل و. همدارنګه کله چې ماسټري کوو د فوکس او ډیډیکیشن ډېر درلود. د په ماسټري کې هم کارنامې وکړې. کله چې پی ایچ ډي مرحلې ته ورسېده دکتورا یې وکړه او په دکتورا کې هم د وکولی شو چې ډېر قوي کارونه ترسره کړي او ځان نه کارنامې پرېږدي. ولسمشر غني په دې هم پوهېده چې که چیرې زه غواړم په افغانستان کې او پر افغانانو باندې حکومت وکړم ولسمشر سم نو ماته ډیره مهمه ده چې باید زه خپل اسلامي مطالعات مکمل کړم. همدغه دلیل چې اسلامي مطالعات باندې پیل وکړه مقالې ولیکل او دا مقالې په نړیواله کچه نشر سو. دوهم دا و چې دی ویل زه باید د افغانستان په تاریخ باندې ځان پوه کړم چې افغانان په تیرو 100 کلونو کې کوم کارونه ترسره کړي. د امیر عبدالرحمن خان را په دې خوا ځان په تاریخ باندې پوه کړه. تاریخ زموږ دپاره اساس جوړوي. تاریخ زموږ شناخت دی. غني دا کمال درلود چې د افغانستان په تاریخ باندې ځان پوه کړه او په ټوله معنا معلومات ترلاسه کړه. بل دا و چې غني په دې هم پوهېده چې زموږ افغانان هغه اشخاص خوښوي چې لیکوال وي، قلم ولري، د پوهې څښتن وي او یو اکاډمیک شخصیت واوسي. د دغه ترڅنګ چې اکاډمیک شخصیت و، زده کړې کړې وي، په لوړه کچه تحصیل کړی و، تر دکتورا پورې زده کړې کړې وي، کتابونه یې هم ولیکل، مقالې ولیکل او دا کتابونه دې سبب شو چې هم په ملي سطحه او هم په بینالمللي سطحه ولسمشر غني پروفایل سي. ولسمشر غني د قضایاو سره ډېر ښکته پورته لاړه او ډېر ستراتیژیک پر مخ لاړه. غني په دې پوهېده چې که چیرې زه په افغانستان کې قدرت کول غواړم زه باید په داخل کې قوت ولرم او د داخلي قوت ترڅنګ زه باید بهرنی قوت هم ولرم. د داخلي شناخت ترڅنګ زه باید بهرنی شناخت هم ولرم. څومره چې په داخل کې د خلکو اذهان مې خپل کړي باید د نړیوالو اعتماد هم خپل کړم. همدغه دلیل چې ولسمشر غني په ملګرو ملتونو کې د مشاور په توګه وګمارل شو. ګورئ ولسمشر غني چې هر کار کړی هغه کار دپاره دقت درلود، فوکس درلود، همدارنګه ډیډیکیشن درلود او دا هدف و چې باید په هغه کار کې د بیسټ ون واوسي او یا هم د آنلی ون واوسي. هر کار چې کړی په آخر کې یو ښه نتیجه ترلاسه کړی. هلته ځان نه کارنامې پرېښي، سیستمونه ورته جوړ کړي، پلانینګ ورته کړی. په کل کې چې کله د هغه ځای نه فارغ شوی دی تللی بل ادارې ته تر اوسه پورې هغه اداره ژوندی پاتې دی. دا په دې معنا چې دا شخص یو ستراتیژیک شخص و او وکولی شو چې دا قضایاوې په ډېر ښه شکل هنډل کړي او په هر ځای کې چې دا ګمارل شوی تغییرات راولي، اساس جوړ کړي. دغه اساس جوړول د دې سبب کېږي چې دی باید سټپ بای سټپ پر مخ لاړ شي. یو موقف نه باید بل موقف ته لاړ شي، بل موقف نه باید بل موقف ته ولاړ شي. ولسمشر یو بل ځیرکتیا هم درلود. بیا وایم غني یو بل ځیرکتیا هم درلود چې موقفونه چې دی ټاکل دی داسې ټاکه چې په لویه کچه دغه د دې ستر هدف سره مرسته وکړي. ستر هدف دا و چې د افغانستان ولسمشر سي. نو دا موقفونه هم داسې ټاکل چې په دغو برخو کې معلومات ولري او دا معلومات د دې سبب سي تر څو دی وکولی سي یو وخت په لوړه کچه د ملک یا د هېواد رهبري کړي. نو همدا دلیل و چې دی په بهرنۍ کچه وکولی شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان مشاور وټاکل سي. د هغه نه وروسته مستقیم افغانستان ته راځي او په افغانستان کې د ولسمشر سلاکار تعینېږي. په دغه مشاورت کې دی وکولی شو چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي، د ولسمشر اعتماد خپل کړي. کله چې اعتماد خپلوي دې ځای نه منظم یو بل ادارې ته معرفي کېږي چې هلته د بهرنیو کومکونو د انسجام د ادارې په نوم یو اداره وي او د دې ریاست ورته ور په غاړه کېږي. کله چې ولسمشر د مشاورت څخه وروسته د بهرنیو کومکونو د انسجام د ادارې مشر ټاکل کېږي دلته هم سیستم سازي کوي، دلته هم ډېر لوی کارنامې ترسره کوي، د افغانستان اړیکې د بهرنیانو سره ښه کوي. بهرني کومکونه داسې منظم کوي چې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په اساس باندې واوسي. دا د دې سبب کېږي چې ولسمشر د وخت ولسمشر غني د مالیې وزارت دپاره لوی جرګې ته معرفي کړي او په لویه جرګه کې هم دا اعتماد خپل کړي او د مالیې وزیر شي. کله چې د مالیې وزیر کېږي ګورئ په مالیې وزارت کې ډېره ستر کارونه کوي. اول د عوایدو د راټولولو لپاره سیستم سازي کوي، دوم د پولیس سیاست لپاره او همدارنګه د اقتصادي سیاستونو لپاره منظم طرح او پلانونه وړاندې کوي. بې له شکه چې په افغانستان کې موږ
پولیس سیاست، اقتصادي سیاست او نور سیستمونه درلود، ولې بدبختانه 40 کاله جنګ د دې سبب شوی چې دا سیستمونه او دا سیاستونه له منځه ولاړ سي. ولسمشر غني بیرته وکولی شو چې اصلاحات رامنځته کړي. دا اصلاحات د ګمرکونو د عوایدو د راټولېدو په برخه کې وو، همدارنګه د پولیس سیاست او اقتصادي سیاست د جوړېدو په برخه کې وو. په کل کې د په مالي وزارت کې وکولی شو چې بیا ځان برانډ کړي. ګورئ ولسمشر کې یو بل خصوصیت و، هغه خصوصیت دا و چې هر اداره کې چې کار کړی په هغه ځای کې ځان داسې برانډ کړی چې د نړیوالو داخلي اشخاصو، رسنیو او مدني ټولنو پام یې ځان ته خپل کړی. دغه توجه جلبول د دې سبب شوی چې په همدغه ځای کې ولسمشر ته بل آفر راشي. یو کمال چې تاسو ته ما وویل مخکې چې غني د خپل لوی هدف دپاره واړه واړه اهداف وټاکه. هغه واړه اهداف په څو برخو وویشل سو. ګورئ تاسو ته دقیق وایم، غني په سر کې په دې فکر شو چې زه باید یو ښه مدیر او ښه رهبر واوسم. د ښه مدیریت او ښه رهبریت دپاره مدیریتي موقفونه ځان ته وټاکه. د په دغه مدیریتي موقفونو کې کار وکړه، زحمت ویسته او هغه ادارې په خپو ودرو. د په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر وټاکل سو. همدارنګه په ځینو نورو ریاستونو او اداراتو باندې کار وکړه چې هغه ادارات په خپو ودرو. دوهم په سیاسي چارو پوهېدل و چې د ولسمشر غني د شروع څخه تر پایه پورې د لیسانس، ماسټري او دکتورا تر کچې پورې زده کړې چې تاسو وګورئ ډېر ټچ سیاسي علومو سره لري. یعنې دی په سیاست پوه سړی دی، مطالعه یې کړی او په سیاسي معادلاتو باندې پوهېږي. دریمه برخه ډېره مهمه برخه ده، په اقتصادي او مالي چارو پوهېدل و. د دې دپاره چې دی په اقتصادي او مالي چارو باندې پوه شي، منظما د مالي وزارت وزیر وټاکل سو. دغه تر څنګ پخوا دی په اقتصادي او مالي برخو تحقیقات کړی و، څېړنې کړې وې چې که چېرې زه یو وخت د مالي وزیر ټاکل کېږم چې دغه زما اسنادونه، کتابونه او مقالې به ما سپورټ کوي، زه به د مالي وزیر ټاکل کېږم. دا د دې لپاره ډېره مهمه وه. او د ښه حکومتدارۍ دپاره د مالیاتو کنټرول، همدارنګه اقتصادي پیاوړتیا ډېره مهمه ده. څلورمه برخه په تحصیلي او صحي برخو پوهېدل و. ولسمشر چې کله د مالی وزارت څخه استعفا ورکړه، د راغی د کابل پوهنتون ریاست په غاړه واخیسته. کله چې د کابل پوهنتون ریاست په غاړه واخیسته، په کابل پوهنتون کې ډېر زیات اصلاحات راوستل. سیستم سازي ورته وکړه، کاریکولمونه جوړ کړه، احاطه یې ورته جوړ کړه، تاریخ یې جوړ کړه، پوهنتون یې جوړ کړه. او بالاخره چې کله دغه ځای نه ځي، تر ننه پورې په کابل پوهنتون کې خلک ارمان کوي چې د ولسمشر غني یا د غني اداره، د غني ریاست بیل ریاست. ګورئ غني تر اوسه پورې په کابل پوهنتون کې د اونلی ون دی او د بیسټ ون دی، دی دواړه دی. دی وکولی سو چې هلته سیستم سازي وکړي. نو د هغې نه وروسته په بل فکر سو چې د ښه حکومتدارۍ دپاره او د رهبرۍ دپاره ما ته یو بله مهمه موضوع ده چې هغه د افغانستان د خلکو لومړی ضرورت دی، هغه امنیت دی. چې کله امنیتي موضوعاتو توجه وکړه، د په لومړی سر کې لاړه د ولسمشر مشاور وټاکل سو. په امنیتي برخو کې مشورې ورکړې، تحقیقات وکړه، لیکنې وکړلې. کله چې ځان پوه کړه، بالاخره د حکومت په مشوره باندې د امنیتي پروسې د انتقال مکمل مسؤلیت په غاړه اخلي. دا نو ډېر لوی ګیم و چې ولسمشر غني وکړه. دا د هغه وضعیت او هغه حالت و چې غني نور هم ځان برانډ کړه، غني نور هم په افغانانو باندې ځان ومنل، غني نور هم په نړیوالو باندې ځان ومنل. غني څلور د ولایتونو ته سفر وکړه، لاړل، وکتل، خلکو سره وکتل، ځمکني او هوایي قواو سره وکتل، په کل کې د بهرنیو او داخلي قواو سره وکتل. او بالاخره دا پروسه په ښه شکل پای ته ورسو او کامیاب کړه. دا پروسه د دې سبب شو چې ولسمشر نور هم بولډ شي، نور هم قوي شي، نور هم میچورټي ته ورسېږي او ځان رهبري ته آماده کړي. ګوره دا هغه موضوعات او هغه پروسې وې چې ولسمشر ډېر په تاکتیکي ډول پر مخ لاړه. ولسمشر فیوډال نه و، بیا هم درته وایم ولسمشر جنګ سالار هم نه و. ولسمشر غني هغه وخت کې دومره ډېر نفوس هم نه درلود، قوم یې نه درلود، خلک یې نه درلود چې تر شا یې ودرېږي. ولې ولسمشر غني په دې هم پوهېده چې زه باید د خلکو اذهان خپل کړم، زه باید د خلکو په زړونو کې پاچاهي وکړم او خلک مانه څه غواړي، زه څنګه ځان برانډ کولی شم، زه څنګه پرمختګ کولی شم. په دې باندې پوهېدل. او دا درې موضوعاتو، فوکس درلود، ډیډیکیشن درلود، هدف درلود. او دغه هدف دپاره کار کوو، د یو لوی هدف دپاره واړه واړه هدف تعین کړه او دا اهداف په ښه شکل ترسره کړه. هره برخه چې تله کارنامه یې کوو. بیا هم درته وایم چې د رسنیو توجه ځان ته جلبوو. دی په 6 میاشتو کې او په یو کال کې حتما یو ستره کارنامه کوو
و چې د داخلي رسنیو او د نړیوالو رسنیو توجه خپل کړي چې بالاخره ولسمشر وکولی شو چې په نړیواله کچه په پوهنتونونو کې استازي وکړي، په مهمو کنفرانسونو کې وینا وکړي، د افغانستان داخلي انځور نړیوالو ته وښیي او د نړیوالو اعتماد خپل کړي. ګورئ دا ډیره مهمه ده. تاکتیکي پرمختګ، استراتیژیک پرمختګ د هدف د ترلاسه کولو لپاره ډیره مهمه ده. موږ ډیر خلک داسې پیژنو چې په افغانستان کې پاتې شوي دي، زور درلود، زر درلود، قوت درلود، امکانات درلود، ولې بیا هم ونه شو کولی چې د افغانستان ولسمشر سي. ول دی چون استراتیژیست و، ښه پلانر و او هدف درلود، ډیډیکیشن درلود، فوکس درلود، وکولی شو چې په افغانستان کې ولسمشر سي. بل دا کار وکړي چې ځان یې برانډ کړه. غني داسې ځان برانډ کړه چې د حالاتو او د اوسنۍ وضعیت تقاضا و. مثلا که څوک وایي چې د فساد سره مبارزه، وایي غني. که څوک وایي چې اکاډمیک شخصیت، وایي غني. که څوک وایي چې ښه سیاستمدار، وایي غني. که څوک وایي چې ښه مدیر، وایي غني. که څوک وایي چې د زورواکو پر وړاندې مبارزه او درېدل، وایي غني. که څوک وایي چې د عدالت تامین، وایي غني. که څوک وایي چې ښه وزیر، وایي غني. که څوک پوښتنه کوي چې ښه استاد، وایي غني. دا هغه موضوعات چې ولسمشر غني ورباندې کار وکړه، ځان یې پروفایل کړه، د ښه وزیر په نوم ځان پروفایل کړه، د ښه استاد په نوم ځان پروفایل کړه، د یو پاک انسان په توګه ځان پروفایل کړه، د یو عادل پاچا او عادل شخص په توګه ځان پروفایل کړه، او د هغه یو شخص په توګه ځان پروفایل کړه چې هم داخلي او هم بهرني اعتماد لري، هم په داخل کې او هم په بهر کې مینوال لري، او یو ملي او نړیوال شخصیت دی. په نړیواله کچه دې ته افتخاري دکتورا ورکړ سو. دا افتخاري دکتورا غني پوهېږي نور هم اسمان ته پورته کوي، نور هم په افغانانو باندې ګرانېږي. کله چې په بهر کې یو انقلاب کوي نو دا نور هم د دې سبب کېږي چې د افغانانو په زړونو کې ځای پیدا کړي. ولسمشر وکولی شو چې د نړۍ د دوم مفکر لقب خپل کړي، پی ایچ ډي واخلي، کارنامې وکړي. حتی ولسمشر غني وپوهېږي څه وکړه چې د روسیې د اقتصادي ودې دپاره پلان او طرحه ورکړه چې هغه هم کامیاب شو. کتابونه یې ولیکله. بالاخره چې په 2014 کال کې ولسمشر غني رسما د افغانستان ولسمشر مقرریږي. که حالات ورسره جفا نه وای کړی، ممکن د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو غوره ولسمشر وای، خو چون وضعیت او حالات ډیر خراب وو، ونه سو کولای، ډیر مشکلات سره مخامخ سو. ولې اوس هم پوهېږي ولسمشر د څه شي په لټه کې ده؟ دوه موضوعات لري. یو دا ده چې د یو ناکام هېواد د پرمختګ سبب وګرځي. دوم دا ده چې په نړۍ کې د نوبل جایزه وګټي. دا چې ولسمشر اوس ښه روان دی، خراب روان دی، ښه ولسمشر دی یا نه دی، یا چې تاسو کوم بل نظر لرئ حتما په کمنټ کې ولیکئ. موږ کمنټونه لولو. ستاسو کمنټونه د دې سبب کېږي چې زموږ دغه کیسټډي نور هم پیاوړی سي. زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. موږ غواړو چې په افغانستان کې د کاروبار او پرمختګ تر ټولو ستر او پیاوړی یوټیوب چینل جوړ کړو. په دې کې تاسو موږ سره مرسته وکړئ. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.